د روس لخوا په یوکراین د برید او هلته په جنګ لاس پورې کولو وروسته ټوله نړۍ په اقتصادي توګه د مشکلاتو ښکار شوې. د یوکراین او روس ترمنځ دې جګړې د نړۍ په هر ګوټ کې د عام انسان په ژوند هم څه ناڅه اثر پرې باسلی دی. په یوکراین هیواد د جګړې په نتیجه کې د ګیس، بجلۍ او خوراکي سامان د بیو یا نرخونو زیاتېدلو په وجه د یورپ ستر اقتصادي هیواد جرمني د انرژۍ د کمښت او ګرانۍ سره مخ کړی. په بازارونو کې د خوراکي سامان په قیمتونو کې یو په دوه زیاتوالی راغلی. د خوراکي سامان د نرخونو د زیاتېدلو سره سره د جرمني هیواد د انرژۍ برخه کې یعنې د ګیس او د بجلۍ د لیږد نه تر لږه استعمال او د انرژۍ بچت کولو په اړه د لومړي سپتمبر څخه د فروری کال 2023 پورې یو نوی قانون نافذ کړی دی. د وفاقي حکومت لخوا دغه نوي قانون ته د انرژۍ خوندي کولو د قانون نوم ورکړل شوی دی. دغه نوی قانون څه داسې دی: په عامه ودانیو او دفترونو کې باید د هیټر یا بخارۍ استعمال دې کم کړل شي او په ودانۍ کې دې د 19 درجو پورې حرارت یا تودوخه وساتل شي او په دفترونو کې د کار په وخت د هیټر یا بخارۍ د استعمال په ځای په کاري ټیبل او چوکۍ ناستې پر مهال دې د ګرم لباس کار واخیستل شي. په عامه ودانیو کې که خلک ولاړ یا د تګ راتګ په حال کې وي د حرارت درجه دې 18 وساتل شي. په عامه ودانیو کې چرته چې خلک په یو فزیکي یا د لاس په محنت سره په یو سخت یا لیبر کار مصروفه وي هلته دې د حرارت درجه لږ تر لږه 12 وساتل شي. د وتلو ننوتلو ساحې، دهلیزونه او تخنیکي خونې به ګرمې نه ساتل کیږي تر څو چې کوم امنیتي ضرورت پیدا نشي. کلینیکونه، روغتونونه، ښوونځي او د پاملرنې مرکزونو لپاره استثناوې شتون لري چیرې چې د هوا زیات درجه حرارت په ځانګړې توګه د خلکو روغتیا ساتلو لپاره ضروري وي. د لاس مینځلو لپاره ګرمې اوبه هم بند کړل شوي تر څو چې د صحت د دلایلو په اساس ضروري نه وي. په ودانو او یادګار ځایونو باندې د ښکلا او نمایش په خاطر لګېدلې رڼاګانې به هم بند ساتل کیږي. که چېرې د امنیتي ګامونو لپاره ضروري نه وي نو د اشتهاراتو هغه بورډونه چې د بجلۍ د لارې لګېدلي وي د شپې د 10 بجو نه تر ماسپښین 4 بجو پورې به بند یا ګل ساتل کیږي. لکه په بس سټیشن، ټرین سټیشن. د کورونو مالکان پکار ده د خپلو کرایه‌دارو ته د لږ تر لږه ګیس او بجلۍ د استعمال او بچت په اړه خبرداری ورکړي. شخصي تالابونه که د کور دننه وي او که بهر د ګیس او بجلۍ د لارې د ګرمېدلو اجازه نه لري خو د علاج او درملنې په خاطر استثناوې شتون لري. عامه د لامبلو تالابونه، هوټلې، د بیا رغونې مرکزونه او ورته سهولتونه تالابونه د دې بندیزونو نه آزاد دي. جرمني کې د ورته ګامونو پورته کولو سره سره د ګیس او بجلۍ په نرخونو کې یو په دوه زیاتوالی راغلی او خلک مجبور دي چې د خپل راتلونکي په خاطر د بجلۍ او ګیس لږ تر لږه استعمال وکړي. د هیټر او د بخارۍ د استعمال پر ځای په کورونو او د کار په ځایونو کې ګرم کالي او پیزار واچوي.